د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. په موکړی څو مهمو خبرونو ته د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امني قومندانۍ موټر بم برید شوی. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امني قومندانۍ موټر بم برید شوی چې تر اوسه د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي دي. د کندهار د امني قومندانۍ ویان جمال نصیر بارګزای ازادي راډیو ته ویل چې نن شاوخوا 11 بجې د دامان ولسوالۍ پر امني قومندانۍ موټر بم برید شوی. بارګزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قریان وایي په پیکه کې 11 پولیس ټپیان شوي دي. تر اوسه د پیکې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا لغمان چارواکي وایي دولت شاه کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان د والي ویان د اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته ویل په دولت شاه ولسوالۍ کې 13 ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت 3 وسلوال مخالفان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دولت شاه د لغمان یوه له ناامنه ولسوالیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار او روزګان کې د طالبانو بریدونه شنډ شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار او روزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او د دوی 10 وسلوال یې وژلي دي. وزارت نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د کندهار په پنجوای ولسوالۍ او د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې وختي ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او روزګان کې 15 طالبان وژل شوي دي. تر اوسه خپلواک سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپله طالبانو هم لا پرې کومه تفسیره نه ده کړې. او وروستی لنډ خبر ده چې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د کندهار په دامان او ژړۍ ولسوالیو کې موټر بم چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې کرزي د سولې په خبرو کې وروستیو مثبتو پرمختګونو ته په اشارې په جګړو کې پر افغاني ښکېلو غاړو غږ کړی چې د سولې د پروسې د تصغیب په هدف د دسیسو پر وړاندې په پوره اتحاد او اتفاق ودرېږي او سولې ته د رسیدو لپاره پیل کړې هڅې لا ګړندۍ کړي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.